السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو الله دې چې روغ جوړ یو د ښاګانې مونږ پته نه وي نننی لیکچر کې به مونږ وایو ایکسټروډ ټول د انول ټول نه لاندې بیا مونږ سره دا ایکسټروډ ټول نو راځئ دلته به ټول بار نه په ایکسټروډ ټول باندې کلیک وکړئ ایکسټروډ ټول مونږ سره استعمالیږي د دې لپاره کله چې مونږ غواړو چې یو ټیکسټ یا یو ټیبل یا یو شیپ د مونږ سره په 3D کې راشي نو ای د لپاره مونږ ایکسټروډ ټول استعمالو راځو دلته اول دا ټیکسټ رلو ټیکسټ مو راواغسته دلته راځو د ټیکسټ ته دلته د ډیزاین ورکو ورته لږ غټوه ډیزاین ورکو نو راځو ایکسټروډ ټول باندې کلیک کوو نو دا به مونږ سره دا ډیزاین چې کوم ده مونږ سره 3D کې راولي راځو دلته مونږ دې ته کلر ورکوو دلته کلیک کوو او ګوره که دا تاسو د دې نه کلر ورته چینج کوئ هم چینج کوئ شئ څنګه کلر چې تاسو ته پکار وي د دې نه تاسو ورته ورکوئ دې په دې تاسو دا دلته راځئ ریډ ورکوئ څنګه چې تاسو راولئ دې نه تاسو دا راوستلی شئ بیا راځئ تاسو دا کم مونږ چې ایکسټروډ ټول په دې استعمال کړی دا که تاسو چېرته زیاتوئ نو تاسو د دې ځینه هم زیاتوئ او کموئ شئ داسې او که وایئ چې دا د مونږ دې ځینه هم تاسو کموئ او زیاتوئ شئ او دلته هم راتلی شئ د دې ځینې هم تاسو کوئ شئ که غواړئ چې دا د مونږ سره زیات شي نو دلته به کلیک کوئ تاسو د دې ځینې به تاسو سره زیاتېږي او که غواړئ چې دا د مونږ سره کم شي نو تاسو به په دې لاندې باندې کلیک کوئ نو دې سره به تاسو سره دا کمیږي نو ریکټنګل دلته په ریکټنګل باندې کلیک کوو ریکټنګل مو چې کلیک وکړو دلته راځو په ایکسټروډ ټول باندې کلیک کوو او دا به تاسو داسې راکاږئ کوم طرف ته چې تاسو وباسئ دلته به ورته کلر هم ورکوئ کلر هم ورکوم چې څنګه هم تاسو غواړئ دلته د دې ټایپ تاسو وایئ چې موږ سره دا 3D څنګه راشي داسې چې مخ ته راځي نو دا د وړوکی کېږي نو دلته به کلیک وکړئ او کنه داسې هم نه وي پکار وایي چې د دواړو سایډونو نه د موږ سره دی یو شان راشي چرب څلور کونجه دې راشي نو تاسو د دې ځای نه تاسو دا سیټ کولی شئ بیا دلته تاسو دې ته کلر ورکوئ څنګه کار ستاسو مرضي وي د دې ځای نه کلر ورته سیټ کولی شئ د دې ځای نه بیا تاسو د دې چې دا 3D هغه چې کوم ده که تاسو غواړئ چې دا د مونږ سره داسې راشي نو د دې ځای نه تاسو سیټ کولی شئ یا چې څنګه هم چې ستاسو خوښه وي کوم سایډ نه غواړئ چې مونږ سره څنګه هم راشي نو تاسو د دې ځای نه تاسو د دې هغه سیټ کولی شئ اوس راځو دلته یو سرکل ډرا کوو سرکل مو ډرا کړو دلته راځو په ایکسټروډ ټول باندې کلیک کوو په ایکسټروډ ټول هم چې کلیک وکړو دلته فري سیټ دي مونږ سره څنګه هم چې ستاسو خوښه وي چې مونږ سره د ایکسټروډ په کوم ډول راشي په کوم قسم راشي نو ایکسټروډ ټاپ ټو لیفټ دی راشي را سره نو تاسو سره به دلته دا راشي ایکسټروډ دا به تاسو سره لیفټ سایډ ته چې دا 3 ډیزاین راشي که چېرته تاسو ایکسټروډ ټاپ غواړئ نو دا به سره ټاپ ته راشي که نه غواړئ تاسو ایکسټروډ باټم غواړئ نو تاسو سره به باټم ته راشي دا به داسې لږ رالاندې کوئ رالاندې مو کړو دا دې ځای نه وګوره تاسو د دې هغه هم تاوی شئ چې کوم سایډ ته وړئ او بیا د دې ځای نه تاسو په دې کلیک کولی شئ تاسو د دې ځینې داسې
روټیشن ورکولی شئ ورته او د دې ځینې تاسو دا کلر فل کوی هم شئ دې ته دې ځینې تاسو کلر هم ورکولی شئ او چې دې ځینې مکو بیا د دې ځینې تاسو د ایکسټروډ ټایپ سلیکټ کولی شئ چې کوم ټایپ کې تاسو سره ایکسټروډ راشي دې ټایپ کې د داسې سره راشي که هغه غواړئ چې تاسو سره د داسې ټایپ کې راشي نو دې ځینې تاسو دا دې ته چې کوم ټایپ هم پکار وي تاسو د دې ځینې سلیکټ کولی شئ اوس راځو دلته مونږه په باندې کلیک کوو دا داسې د دې نه سیده کوو دې ته چې کله مو داسې دلته سیده که راځو په ایکسټروډ ټول باندې کلیک کوو او دې ته د دې نه ورته کلر ورکوو څنګه کلر چې ستاسو مرضي وي د دې نه ورکولی شئ هغې مونږ دې ته څنګه چې MP3 مونږ سره د هغې کلر ورکو دلته مونږه دې ته کلر مو ورکو دلته په پیک ټول تاسو کلیک کوئ شئ دا داسې وړوکی کوی هم شئ راځو د دې نه یو MP3 جوړوو نو راځو دې نه یو سرکل رالو سرکل مو چې راواخیسته سرکل ډرا کوو دلته सर्कल दल तक दू दीता वाइट कलर वर्क वाइट कलर मुझे वर्क नो बिया राजू पद्दी फिक्स टूल बांधे क्लिक को दलता पद्दी ऑब्जेक्ट बांधे क्लिक को और लेफ्ट बटन क्लिक को पावर क्लिप बांधे क्लिक को और बदलता पदी के पावर क्लिप प्रोसेसर आवड़ू दलता उस पे एडिट बांधे क्लिक को दामों पदी के स्विच को दलता दस बेदा सरा कागे दा बता सरा ये बता पदी फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप बांधे क्लिक को के दा बता सरा फिनिश दा बता सरा यो द आगो जोड़ सी सिंगे चलन सर फित्री आदि ये पर कम तासर भयो अजूशन दो दी फसता सो दिन दारा के काफी को दलता रावलो लिफ्ट क्लिक पीदू दलता रावली दाश मन सरद यो ऊपर या यो MP3 दी फसता तासो रंग रंग डिजाइन ने जुड़ा वाला शे और 3D टेक्स्ट जुड़ा वाला शे उस राजू दलता 3D मूली का दादा सर आवाज़ वो दीजिना कंट्रोल A को बोल्ड करे बोल्ड मुका कड फॉन्ट डिजाइनिंग की चेंजेस रावली ने तब डिजाइन और तो चेंज की दिलता दा डिजाइन और कवया राधे पदी पर एक्सट्रूड टूल अप्लाई को एक्सट्रूड टूल तराजू दादा से बर सेट सचिदा रखो और दी दिन राजू का कलर वर्ता دي چې بیا تاسو کوم کلر غواړئ ورکړئ
دا اوس موږ سره 3D کې جوړ شو د دې چې دا کوم د 3D ډیزاین ټایپ ده که دا تاسو چینج کوئ د دې نو تاسو دا چینج کوئ شئ چې څنګه ډیزاین کې تاسو ته پکار وي ګوره داسې درته پکار وي که نه داسې ټایپ درته پکار وي کوم ټایپ هم چې تاسو ته پکار وي نو د دې ټایپس نه تاسو راوستلی شئ او بل دلته راځو تاسو د دې نه دا بیرته کمولی هم شئ که دا چې پسې وایي دا 3D د دې نه دا کوم کلرونه چې موږ ورکړه که دا مو نه خوښ د دې نه کلر هم چینج کولی شئ تاسو دا مو چې څنګه جوړ کړو اوس که غواړئ چې داسې د 3D افیکټ چې ده تاسو دلته په دې باندې اپلای کړئ راځو دا دلته غټو داسې چې ورشو ایکسټروډ ټول باندې دلته دا سلیکټ په ایکسټروډ ټول باندې کلیک کوو کلیک مو چې وکړو نو دلته راځو کاپي پراپرټیز باندې کلیک کوو